الشهر الحرام قتال فيه. د اشهر الحرم چې سلور میاشتې محرم، رجب، ذوالقعده، ذوالحجه، دا غي ذکر مخکې وشو. دلته یو خصوصي مسله دا واورا. دا واقعا حافظ عماد الدین ابن کثیر ذکر کړی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سریه لګلې وا د جماد الاخرى، کوم چې سلورم خور ورته موږ پښتو کې وایو. په دې جماد الاخرى کې یو سریه ولېګله. په دې سریه کې کم کم کسان دي. یو پکې عمار ابن یاسر رضی الله عنه دی، سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دوا، عتبہ ابن غزوان رضی اللہ عنہ درے، واقد ابن عبداللہ سلور، سہیل ابن بیضوا پنزو، عامر ابن فہیرہ پنزو شپگ، ابو حذیفہ بن عتبہ وہ، او د دی یو مشر دی عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہم. او د عبداللہ بن جحش په قیادت کې و کسانې وسملګری کړل او دا اته کسانې ولېګل جنگلا. دی چې کله لاړل په سفر باندې مکې ته او د طائف نه واپس روان دي، دسي طائف ته تللی دي، واپس روان دي مکې ته نږدې. دوی له کافرانو سو ملګری مخې له ورغلل. نو دو کسان دي، حکم ابن کیسان او مغیره ابن عثمان. دا دو کسان خو دي اتو کسانو کلک ونیول، دا کافرانه غیر کړل. او یو بل کس دی هغه تختیدو، عبد الله بن مغیره نوم دی، هغه تختیدو. په دې دوران کې په دې اتو کسانو کې د مسلمانانو یو واقد د عبد الله زوی دی، واقد ابن عبد الله راولګیدو. او په دې کافرانو کې یو کس منډه والا علا ابن حضرمی نوم دی. نو په هغه باندې غشر پرې خودو، هغه مړ کو. علا ابن حضرمی دا مشهور واقع ده، قتل علا ابن حضرمی. دا علا ابن حضرمی چې کله مړ شو، نو دا صحابه کرامو ته خدا پته و چې د اشهر الحرم عزت پکار دی. خو دوی خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لګلو په جماد الاخرى کې، په جماد الثانیه کې. د دې خیال دا چې دا میاشت د 30 میاشت ده او میاشت نه ولیدلې، نو دا 30 تاریخ د دې سلورمې خور دی. 30 سبا رجب شروع کیږي، هغه معززه مکرمه میاشت د حرمت. خو دې په دې نت باندې سره مړکو چې دا د جماد الاخرى د جماد الثانیه اخره تاریخ دی، میاشت نه ولیدلې. حالن کې دا میاشت د 29 او دا 1 تاریخ د رجب، نو دې زیاتې شوی او دا زیاتې په غلطۍ کې شوی. نو کله چې علا ابن حضرمی مړ شو، هغه کسان رال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دیت مطالبه وکړه چې زموږ سره تاسو وجلې دي، او ګیله وکړه چې څنګه ځان ته پیغمبر وي تخپل ملګری را لګي او بدمعشي پکې د رجب په میاشت کې خو جنگ حرام دی، منه دی او تا ملګری راغلی زموږ سره وجلې دي. ظاهر خبر نبی رسول الله بخښه چې ګوره دا ولې زموږ ملګرو قتل کړی دي. صحابه کرام ډیر زیات خپو. دا خفغان الله ختم کو او آیت راغی چې يسالونک عن الشهر الحرام قتال فيه. الله تعالی صحابه باندې مرخه پکېږي، دا وی خفغان نه برداشت کوي. يسالونک استانه تاسو کې یعنی شهر الحرام. شهر دلته د شهور په معنا دی، د اشهر الحرم د عزت د میاشتو بارکه. قتال فيه د بدل احتمال و د جنگ کولونه پدې کې، د جنگ کولونه ځکه د قتال د میاشت تعلق نشته چې جنگ پکې څنګه دی. دې آیت موضوع دا تعظیم د اوقات مقدسو چې کوم پاک او اوقات دغه خیال ساتو. نو قل وایا ورتا قتال فيه کبیر، جنگ کول پدې کې غټه ګناه ده. دا خو تاسو موایي چې جنگ په ګناه ده، الله وي زم څه کوي چې کلا وي بلته یو غتنی راځکیږي او راتاویږي با. نو تاسو خو دې ته ګناه وایي، خو تاسو چې د حرم شریف نه خلق بندوي دا ثواب دی، یا دا چې تاسو د الله د پیغمبر نه انکار کوئ، کفر کوئ، الله نه منئ، دا ولې ثواب دی. او بل دا چې ولدا پیغمبر تاسو د خپل کړی نور ایستری دا تاسو وجل نه دا ثواب. او د دې نه غټه خبره ده چې تاسو شرک کوئ، دا شرک غټه ګناه ده، قتل غټه ګناه ده. دا ډیر جوابونه وکړل چې ټیک د دین هو غلطي شوی دا، او دا خو ته یو قسم په خطا کې دا کار شوی دی، دې ته پته نه او تاسو قصدن عمدن ګناونه کوئ، ځان تم لګو ګرځان اسلام هم کوي. دای معنا شو. دینه دا مسله ثابت شوله چې یو سړی تعالی دعوت درکې او په خپل وکي ورانه نه تو ورته ویلې شي چې دا ول ځان ټیک بیا ماته وایا. اگر چې یو سړی ګناګار دی دعوت کار کول شي، ګوره دا خبر یاد ساتئ، سړی ګناګار دی، موږ ټول ګناګار یو، بیا هم دعوت کار سنه سخو کو. نو که سړی ګناګار دی بیا هم د دعوت کار کوي، نو دا جایز دی، ځکه که پرې خو بیا دو ګناهونه کوي،
خپلم په عمل نه کوي او دعوت هم نه کوي او کچاره دعوت کار کوو او په خپل باندې پدې کې غټ غټ غلطیاں دي بیا ورته وایي چې مال خو دعوت راکې خو ځان تم لږ سوچ وکا دا پلانې عمل دي هم ته ټیکا خدا دعوت ته ورته خبره کوي تنقید بل تنقید د پاره نه بلکې تنقید د اصلاح د پاره نو پدې کې به دوه خیر راشي او به تاسو خیر ملاوي شي استانه باغه ته خیر ملاوي شي پدې نیت باندې سړی چاته بیا ویل شي نو یسالونک تپوس کې استانه شاغل حرام د عزت د میاشتو په باره کې قتال فيه د جنگ کولو په دې میاش کې قل ورتا قتال فيه كبير جنگ کول فيه په دې کې کبیر غټه ګناه ده لوی ګناه ده وسد عن سبيل الله او خلق بندول د الله د لار نه وكفر به او کفر کول د الله د لار نه او نه منل د الله لار وكفر به انکار کول د الله د لار نه والمسجد الحرام او د بیت الله نه خلق بندول و اخراج اهله واستلذي اهل د دې کلی منه د دې کلی نه اکبر اور غټه ګناه ده عند الله الله په نسبانه او نبی رسول الله تاسو استل خپل کلی نه صحابه مستلی دي والفتنه او شرک ولستاسو اکبر او غټه ګناه ده من القتل د وجل د واقدنا دی علی ابن حزرم لرا من القتل د قتل او د قتال غټه ګناه شرک دی تاسو کوي الله ولا يزالون جنگ بک استاسو سراحت تیردوکم حتی چی دی تاسو والی عن دینکم استاسو لدننا ان استطواو سمرچ طاقت لري دوی ومن يرتدد منکم یاد ساتي په دین باندې کلک شي ومن يرتدد منکم سوک چی مرتد شو استاسو عن دینه د خپل دیننا فیموت بیا مړ شو وهو کافر پر سیال کې دا کافر دی فاولئک دا خلق حبطت اعمالهم اعمال ضایع شوی دي په دنیا او آخرت دنیا او آخرت کې دنیا کې اعمال برباد شو د مسلمانانو د جمع نه وته آخرت کې اعمال برباد شو ثواب الله ولا ورنکو په اعمال دنیا باندې واولئک ذا خلق اصحاب النار والذي هم فيها خالدون لبدي ورکه همیشه وي ان الذين امنوا يقينا خلق ایمان راوړو والذين خلق هاجروا چې هجرت وکړو وجاهدوا في سبيل الله او من دترلی وای الله په لار کې دي جهاد نه جهاد بالعلم مراد ده چې وجاهدوا فی سبیل الله جهاد الله په لار کې کو مجاهدی وکړل ځان استړی کو او یته جهاد د نفس مراد کې دیش اولئک داخلك يرجون رحمت الله امید کوي د الله د رحمت جمله خبریه په معنی انشائیه امید دی وکي د الله د رحمت والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان ده بخون کې مهربان ده او داخلك د الله د رحمت امید وکي الله بوله رحمت ورکی الله به خصوصي رحمتونه وکي يرجون رحمت الله نه ایمان وي د یری او د امید په مینز مېس کې ده او دا خبرم کړي وا چې په ځواني کې وا یره غالب وي په امید باندې سړی ځواني دا بد الله نه ډیر یریږي او لګ بد الله امید کوي په بډاوالي کې بسړی بیا یریږي بلګو امید بد الله نه ډیر کوي چې الله زو سپینګری ما خو زما د سپینو ګیرو دا او د سپین وختو په وجبانی به تما جنت ته بوزي بیا په د اخر وخت کې بیا به امید د پاسه کېږي دی وجنه کړي چې سړی د ځوان سړی بیمار کورسې لاړ شي نو هغه به یری چې ګوره سم ش الله تعالی ګوره دا ځل چانس درکو خشولي بل ځل به ګوره ته برابر شي دا الله تعالی چانس درکو مقدر درکې یروي او چې کله د بوډا سړی ته پوسټ لاړ شي هغه ته به ډیر منځونه دي کړی دي وګوره ګیره دی په اسلام کې سپینه شولا او نصید نه کان دی الله به معاف کی خیر دی نو په دې بوډا سړی ته به داسې خبرې کوي او ځوان ته به داسې کوي د ایمان د یره د امید په مینز مینز کې دی يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس دا اوس بل حکم دی او دا د شراب او د حرمت ذکر دی د شراب زمون په دین کې شراب حرام دي او جواری حرام ده د شراب دا کوم حرمت چې راغلی دی نو دا په تدریج باندې راغلی تدریج باندې مرحله وار یو دم نبی له سلام پابندي نه لګولې چې شراب مسکي او که یو دم پابندي لګولې دا بګرانم وي د دې وجرا الله تعالی د حکمونه او د دین یو ځای نازل نکو دا قران په درش کاله کې راغی ځکه نن بس یو ګناه پرېګ دي سبب بل پرېګ دي نو یو ځل سړی ګناهونه ټول نشي پرې خودلې لکه بل زم ویلو په تعمیر الکعبه کې چې رسول الله حضرت عائشه ته ویلو چې کستا د قوم نه لري چې نوې نوې ایمان راوړې د نو ما بدا کعبه را نکړي او په حدود باندې ما جوړ کړې وې په کوم حدود باندې چې دا ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دا اوس په الحال کدا حکم نو داخلك با و طریقي دا قشان شراب او د حرمتم په تدریج مرحله وار راغلي دي دا مرحله ټولي سودي نو دا مرحله ټولي دي سلور سورۃ النحل آیت نمبر 67 راوړا وا نحل آیت نمبر 67 نو د هغه آیت نمبر 67 دا معلومیږي
چې په مکه کې شراب حلالو، مکه کې شراب سو دا حلالو. الله فرمایي ومن ثمرات النخيل والأعناب او د کجورو د انګورو د میوونه تتخذون منه سکرا تاسو جوړوي د نشي سيزونه ورزقا حسنا او خپل خوراک ته جوړ دلته کې ویل کېږي شراب وتا. نو د دې سورته نحل آیت نمبر 67 دا معلومه شوله چې په مکی ژوند کې شراب حلالو او باقاعده به خلکو خوراک جوړو او دا خوراک د شرابو په شکل کې نشوا او یو رزق حسن او سرکب به خلکو جوړولا. نو شراب په دې دوران کې یو ملګری روټي کړی دا او دا روټي چې کله وخړل شو نو بیا پکې د شراب یو دور وشو، شراب پکې تقسیم شو. نو کله چې شراب وسکل داغې نه بعد د عربو کې دا یو صفت دی د خپل آبا او د خپل اجداد ډیر زیات افتخار بیانو، ډیر فخر به کو دا غوي مړانه او دا غوي جنگونه به بیانول. نیو کس پکې نظم شروع کو، شعرونه شروع کړل او د پدې شعرونو کې د یو بل قوم حج بیان کړل. اما خامخ ناس تو غلقار ورغه او د اوخ جامع راواغسل او په د باندې گزار وکړو سره علماء کو. نو داغې نورستو بیا الله تعالی دا حکم راولېګو. نو صحابه کرامو په دا وخت حضرت عمر فاروق سی بول چې اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، الله تعالی د شراب برکه موږ باندې یو کافي شافي بیان راولېګ. دا خو ګور سړی پکې خراب شو. دا حکم راغی چې يسالونك عن الخمر والميسر، ستانه تپوس کې د شرابو په باره کې د جواری باره کې قل او وتفيهما په دوانو کې اثم كبير ومنافع للناس. اثم كبير نقصان پکې غټ ته او منافع للناس او د خلکو د پاره پکې فائدې دي. ګناه مکوا ځکه د ګناه په کار الله چیرته حکم نه کوي. اثم كبير غټه ګناه ده، غټه ګناه څنګه الله بیا پرې خېدا. اثم كبير معنا دا پرې کې نقصان ډېر لوی دی او منافع للناس او فائدې پکې شته. خود مرل چې اثمهما اکبر من نفعهما، هغه نقصانات د نفع نه زیات دي، لہذا ځان ته وساتئ خو پابندي مکمل ونه لګیدل. دا دویم نمبر حکم شو. د دې نورستو بیا عبدالرحمن ابن عوف بیا بل روټي کړی دا رضی الله عنه، صحابي دی، مالدار صحابي دی. روټي وکړل نو حضرت علي رضی الله عنه مانځه ته مخ کې کو. کله چې حضرت علي رضی الله عنه مانځه ته مخ کې شو نو په مانځه کې قل یا ایها الکافرون وایو، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، پس وایو قل یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون. اے کافرانو تاسو چې چا عبادت کوئ نظم دا غي عبادت کوم. دا خو کفر کلمه ده، خو په نشه کې ویل دا کفر ته خو په نه رسیدلې. لہذا بل آیت راځي سورۃ النساء راوړو آیت نمبر 42. نو په سورۃ النساء آیت نمبر 42 کې بیا پابندي ولګیدل چې د مونږ په وخت کې به تاسو نشه نه کوئ. چې کله مونږ کوي او د مونږ په ټیم کې به تاسو لږ دا مهنت کوئ چې شراب مراب مس کوي، ځکه چې تاسو کم سوای چې پاغه باندې پوه شئ. دا یا ایها الذین آمنوا ای مسلمانانو لا تقربوا الصلاة مستمر ذکیږي وانتم سکارا په د سیال کې چې نشئ حتا تعلموا ما تقولون، حتا چې پوه شئ په سمانه چې تاسو کوم وایي. نو په دې ځکه پابندی رسي محدود پابندی ولګي دلا چې نور اسکي خو ګره د مونږ په ټیم کې مسکي. دا ورو خبره ګرانیږي دیو جنا دا مشران صحابه کرام عمر ابو بکر رضی الله عنهما وغيرها دي شراب نسکل پرې خودل. خو بیا د صحابه کرامو خاص کر د عمر سے دعا پکې را دلا چې اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. او صحابه کرامو ارمان وکړو چې وس صحیح بیان وشي، دا کله په یو وخت کې جایز بلکې ناجایز چې مکمل حرام شي چې مونږ ته ځان بچو. نو بیا راوړو سورۃ المائده آیت نمبر 90 نو پاغي کې مکمل پابندي ولګیدل چې یاد ساتي ور شراب جواریانی دا د شیطان عمل دی او ځان ته بچ کړي. نو آیت نمبر 90 د سورۃ المائده کې مکمل پابندي ولګیدل. دا آیت ته یا ایو الذین آمنوا مسلمانانو انما الخمر والمیسر، یقینا شراب جواری والانصاب او بندگی د درگاهونو والازلام او تقسیم کول په غشبان رجسن گندگی دا من عمل شیطان د شیطان عمل له فاجتنبوه ځان ته بچ کئ لعلکم تفلحون د پاره تاسو کامیاب شئ. انما یرید الشیطان شیطان غواړي ان یوقع بینکم العداوه چې واچ تاسو مینس کې دښمنی او البغضاء بغض
په خمر په شراب کې او میسر په جواری کې ويصدكم عن ذکر الله الله ذکر نه بندي وعن الصلاه دمون نه بندي فعل انتم منتهون من کېږي کنه من کېږي صاحب کرام چې کړو انتهینا الله منشو باس نور من شراب نسکو شراب مکمل پابندي د قشانه ولګیدل الله يسالونك تپوس کې استانا عن الخمر خمر لفظ راغه وضاحت اور خمر ستوي خمر پردې ته وي خمر ما یو خامر العقل په عقل باندې پرده راچي جوړیږي د سنه د امام ابو حنیفه رحمه الله خدا راي دا چې شراب د دوه سيزونو جوړیږي د کجورنا او د انګور نه بس دغه دوه سيزونه دي د دې نه جوړیږي او څنګه جوړیږي نو مما العنب دا د انګورو هغه کچو بدی اذا اشتد کله چې سخت شي او وغلا جوش وکي وقذف بزبد او کله زګ واچي یعنی جوس دي انګور جوړ کړی دي او دا بیا په وګ په کټوي کې واچي ورته کې او دا غین ورستو بیا سخت شي په دې ور باندې او بیا جوش وي او په اخر کې زګ وبیدو با شراب ته جوړ شو نو کدا کجوره دا او کدا انګور دي په دغه طریقه باندې چې د کجوري نه او د انګور نه ودی وستلې دا شراب شو او حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي په منبر باندې تقریر وکړو چې شراب کم چې نشه کوي او کم نه من الله منه کړی هغه 15 سيزونه دي یو انګور دي یو کجوره دریم نمبر شهد سلورم نمبر غنم پنځم نمبر وربشي نو جمهور علما وایي چې شراب د 15 وارو نه جوړیږي لہذا هر یو شراب دي او زمونږ د حناف مسلک دار چې د کجوري د انګور نه شراب هغه شراب دي د نور شراب نه دي حضرت عمر رضی الله عنه دا د منبر د پاسه اعلان کړی دی او چا په نکیر نه کړی لہذا دام شراب دي او جمهور دغه دلایل چې کل مسکر خمر کوم شی چې نشه کوي بس دا شراب دي لہذا یوازې د انګورو نه او یوازې د وربشو نه بلکې کل مسکر خمر هر یو چیز هر هغه شی چې تا نشه کوي بس دا شراب دي کدا هر کدا چرس دي او کدا نسوار دي او کدا سیګریټ دي او کدا بل څه دي کدا بل څه دي او چې سړی نشه کوي بس دا حرام دي د ځان ساته دا ګناه ده او بل ذکر راځي چې ما اسکر کثیره په قلیله حرام چې یو شی ډیر استعمال کې او ډیر تانه شکه نو قلیل هم حرام دي لګي هم حرام دي چې ډیر شی ته اوس کې وي خوري هغه حرامي نو لګي هم حرام دي در شراب مبارک شو الله وی قل وایا تفی ما پر دوانو کې او میسر جواری ته وي میسر د یسر نه دام په اسانه باندې خلک یا پیسې وګټي یا په اسانه تلاړ شي قل وایا تفی ما اثم کبیر پدې کې پدې کې ډیر غټ نقصان دی فيما پدې کې اثم نقصان دی کبیر لوی ومنافع للناس او فائدې به د خلکو د پاره دي پدې کې فائدې څه دي او نقصانات څه دي علماء لیکلي دي وې فائدې دادي د ټولې د دنیا فائدې د آخرت په کې نشته لکه یو دا وې شراب اړو کې مضبوطی دی فائدہ ده ځکه د هر شي نقصان هم یو دغه فائدې وي دویم نمبر دا چې وقتی تر باندې سړی خوشاله غم ختمي دویمه فائدہ ده دریم نمبر دا چې جنسي قوت کې اضافه کوي او څلورم نمبر دا چې تجارت کې سړی ګټه د کنګور لړیر شوی دی خرڅ کړل پیسې په کې وګټي بل فائدہ ده او وسره بعض لسي بيماري مشتري چې هغه په شراب باندې وخکېږي دا فائدې لګي دي بل طرف ته الله اسمهما اکبر من نفعهما فائدې کم دي او نقصانات ډیر دي نقصانات کم دي یو دا چې شراب کله وسکنو الله باندې پیژنې غټ نقصان ده ذکر د حضرت علی سے ویل چې اعبد ما تعبدون دویم نمبر دا چې وختي تور غم ختم کو خو مستقل عقل ختمي شرابي سره کم عقل بیا عقل ختمي دریم نمبر دا چې سړی بیا په انسان کې تمیز نشي کولای خور مور وغیرہ کم چې محرمات دي هغه نه پیژني او کله کله د هغوی د بې عزتۍ مرتکب شي د غټ نقصان بل دی انسان عزت ختمي څلورم نمبر دا چې شراب چون کې جنسي قوت کې اضافه کوي نو سړی په زنا باندې راوچتي زناکاری زیاتېږي په معاشره کې چې کله شراب زیاتی زناکاری پکې هم زیاتېږي او د سره د انسان عقل خرابوي ګډې وړې خبرې کوي په الحال خو عقل کې خوشحالي راولي خو بیا ګډې وړې خبرې سړی کوي نو عقل کې فرق راولي او بل دا چې عبادت بیا سړی نشي کولای عبادتو کې فرق راځي مونږ کې هغه علي سے فرق راغی او بل دا شرابي سړی د دوی تند بیا نه ماتېږي ټول عمر بیا شراب سکي او نبی رسول الله فرمایي چې په دنیا کې شراب وسکل آخرت کې به نس کې جنت تلاړو بیا به نس کې نو تند نه ماتېږي او بل د شرابي سړی دا بل نقصان دا دی چې د په جنسي کېږي بیا دا بچي بیا کمزوري ډیر زیات کمزوري دا وی چې کم قوت دی هغه ډیر کم دی عوام تر باندې عقل په لحاظ باندې هغه بچي کمزوري او دارنګ د قوا په لحاظ باندې هم کمزوري دا شراب نقصان دی او بل دا چې قوت ارادي
په دې کې قوت فیصله نه قوت ارادي په دې باندې مکمل اثر کوي د بیا یریږي چا باندې گزار نشي کولای چاته ترخه خبره نشي کولای ټول مردا به خاندي او کمزوري قوت ارادي کمزوري کوي دا د نقصان دی او د سره سره د شرابونه د سینې بیماری خاص کر پیدا کیږي د سینې ټوخه ټي بي وغیرہ د شرابونو پیدا کیږي او وسره د رګونو باندې دا اثر کوي او بیا رګونه بنشي نه دی وجنه د زړه بیماری هم نه دی جوړيږي ځکه الله وی چې اثمهما اکبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون تپوس کې د ناس شي خرج کې قل العفو ورتوا العفو د حاجت نه زیاتی شي خرج کا قل العفو یا قل انفقوا من العفو منصوب بنزع الخافض يعني قل من العفو د زیاتینا كذلك يبين الله لكم الآيات دا سي الله تعالی بیان استاد پر آیاتنا کم چې کم تاسو محتاج لعلكم تتفكرون دې لپاره تاسو سوچ فکر وکړئ دا فکر پس کې وکړئ په دنیا او آخرت ان تتفکرون فی الدنيا والآخرة دنیا او آخرت کې فکر وکړئ یا د دنیا په زوال کې او د آخرت پر راتلو کې فکر وکړئ